الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ ستاسو خبرو شروع په علم کې او بیا مو دا خبره ذکر کړله چې درې قسمه علوم زموږ په ټولنه کې نشته: علم الخشوع او علم بعلم الله او علم د تدبر القرآن. علم الخشوع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي موږ له معلومه نه ده چې هغه به ناست و څنګه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې مدل کو څنګه، سورلي به چې کوله څنګه، جامې به چې اغوستې څنګه وغیره، او خبرې به چې کولې نو په کوم کیفیت باندې. دا ډېر انسانان دعوه کوي چې موږ محمدیان یو، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دغه باندې نه خبرېدو چې دغه صورتحال څنګه و، په ناسته کې دغه صورتحال څنګه و، په ولاړه کې دغه صورتحال څنګه و، په څه کې. دا څو خشوعانې موږ ذکر کړی، اوس یو بله خشوع ذکر کېږي: اما الخشوع فی الکلام والتواضع. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خشوع ام په کلام کې ام په تواضع کې. دې کې اوس دا خبره باید سړی وپېژني چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د هغه څنګه خشوع په خبرو کولو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کیفیت باندې خبرې وي. دې وجه نه اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې انسان دې د درې قسمه الفاظو نه ځان وساتي: یو لفظ د انا دی، او دویم عندي، او دریم لی. وی ځکه چې کله به طور مثال انسان د انا کلمه استعمالي، دا د ابلیس خبره ده. انا خیر منه، ابلیس ویلې زه نه غوره. کلمه د عندي چې دا د قارون ده، علی علم، په داسې علم باندې ما د عمل ګټلې دی. عندي چې زما سره د مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي چې هلته مراد دی کیمیا علم دی. او امام علي شرح المانی کې په دې علم باندې سخرت کړي. او لی دا د فرعون خبره وه: الیس لی ای زما لپاره حکومت د مصر نشته؟ وهذه الانهار دا نهرونه تجري روان دي زما تصرف لاندې. الانهار مراد د دې چې مفسرین لیکي یا خو خود د وزیران، او دویم قول علماء لیکلی دی چې نه، مراد د دې نه څه دی؟ به طور مثال هغه دا خبره ده چې ظاهري دوی آبادي جوړه کړې ده، فوایدامي کارونه یې کړي وه. حدیث کې راځي موسی علیه السلام له ویلی شو، یو کس تا نه ډېر عالم شته؟ هغه ویلې نه. سره دې نه چې د موسی علیه السلام دا خبره په خپل ځای کې درست ده. وجه دا ده هغه پیغمبر دی او قانون دار پیغمبر چې په خپل ځای کې اوچت عالم دی، دغه نه اوچت بل څوک نه. بل مقصد د محمد د موسی علیه السلام په دې ځای کې دا خبره وه چې د دې انسان په زړه کې کومه خبره ده هغه ټوله راوړاندې کړي، مال او مخې له پیش کړي، زه ایسته په دې باندې دله جواب ورکړم. رب العالمین په دې باندې خفه شو، ورته وی چې زما یو بل بنده شته، هغه سره ډېر انته عزت پوهې دی، څوک خبر. بخاري کې حدیث دی. یو بل روایت کې راځي په صحیحه کې د شهاب رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله مونځ کوو، بعضې خبرې به یې کولې چې موږ ورانه نه پوهېدو، داسې پس پس ټکې به یې کولو. به یې ویلې تاسو پوه شوئ؟ موږ ورته ویلې چې نعم ستاسو به دې ټکې باندې پوه شو. وی ما یو نبي ذکر کې د انبیاو نه الله عز وجل هغه له فوج ورکړی و د خپل قوم نه. او بل روایت کې راغلی چې تعجب وکړي په خپل امت باندې، او بیا ویل چې دې خلکو مقابله به څوک وکړي؟ الله عز وجل ورته وحی وکړه چې ان غوره که د خپل قوم له یو د درې خبرو: یا به موږ مسلط کو په ده باندې چې دشمن د بل چا چې دی بیخ وباسي، یا به ورباندې لوږه راولو، یا به ورباندې مرګ. نو فاستشاره د مشوره وکړه د خپل قوم سره. هغوی ورته ویل ته د الله نبي فکل ذلک الیک، دا ټول اختیار تعالی دی، ته زموږ دپاره یو شی غوره کړه چې کوم شی ته غوره کوې. وی دې وخت دا منزله ودرېدو، او کوم وخت چې به د حشر کې انبیا علیهم السلام راغلو، ورخطایي کې راغلو، نو بیا منزله ورته مونځ به وکړو. ثم قال به ویل چې ای زما ربه، هر چې دشمن دی د دوی نه سوا بل څوک هغه ورباندې مه مسلط کوه چې جرړې وباسي، هر چې لوږه را هغه ورباندې مه مسلط کوه چې مړي کړي، لیکن الموت نو الله عز وجل ورباندې دا مرګ مسلط کړی دی. فمات منهم، وی مړ شو د هغې نه په یوه ورځ کې تقریبا 80,000 کسانه. نو زما دا کشار، زما د خولې دا پسپسکې چې ما کولو هغه مې دا ویلې: اللهم یا الله بکا، پتا باندې ستا د وجې نه زه جګړه کوم، ستا د وجې نه موږ په دشمن باندې کامیابېږو. یا بل روایت کې داسې راغلی دی چې زه دا وایي خبره کوم: لا حول ولا قوة الا بک، نشته ګرځونکی د ګناه نه، او نشته توفیق په نیکۍ باندې چې توفیق چاله ورکړي مګر هغه ذات به ورکوي چې هغه امدادی. صحیحه کې دا حدیث راغلی دی. دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خشوع ام قولي وه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خشوع ام قلبي ده. اگر که داسې یو خبر انسان باید داسې خبره ونه کړي چې د هغې نه تعجب په سړي کې پیدا کېږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 12,000 ملګري او د حنین په طرف باندې روان، په دې کې یو ملګري وویلې چې څوک به موږ مات کړي؟
څلور زره کسان سقیفیان او بني حوازن ورته کېږي رسول ټول واپس کړي سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قتاده سره نقل دی هغه ورځ ویلي وی ما نه هېر کړی هېڅ یو شی فنسیه نعلیه وهما فی وی ورځ هغه په دې وخت کې د خپلې پاڼې دیا د ویستې او د په لاس کې وي. نو شاګردان له ویلې چې هغه زما پاڼې چېرته دي ورته ویل ستا په دې لاس کې دا خبره ولې وی ما نسیتو شیئا ما هېڅ شی دیا دندې سره الله عز وجل د خلکو له دا ښودل چې ګوره انسان ډېر عاجز دی داسې مه وایه چې ما انا لی عندي دلیل به دې خبره باندې چې دې کې له ویلی کېږي خشوع فی الکلام چې سړی کله خبرې کې ډېرې بغټې نه کوي چې زما تقریر ډېر عجیب تقریر دی او زما درس ډېر عجیب درس دی او زما تلاوت ډېر عجیب تلاوت دی او زما موعظه ډېر عجیبه موعظه ده. نه د هغې نه مخکې سړی د رب العالمین نه وغواړي چې الله عز وجل زما په دماغ او د ژبه او د زړه کې تاثر واچوه تر څو پورې دا ملګري ورباندې پوه شي. ابن قیم رحمه الله فرمایي وی لا حجاب نشته پرده ډېره شډله د دعوې نه ولا طریقه او نشته لاره اقرب ډېر نږدې من الفقر الیه د فقر نه هغې لره معنا ده چې کله انسان اوچتې دعوې کوي دې نتیجه به دا جوړېږي چې دغه انسان به الله عز وجل کامیابوي. نو څومره چې انسان سړی ځان عاجز ګڼي المحدث الكبير امام ناصر الدین الباني رحمه الله مجلس اشاره دعوت کې ډېر اوږد خطاب ورته وکړي شیخ او دا سره د دې نه چې په اوس زمانه کې د الباني رحمه الله غوندې هېڅ چا دومره احادیثو د خدمت ته ګڼې لکه هغه چې کله سټیج ته راغی وایي ژړل الباني چې دی یو طالب دی طالبګی دی ځکه انا موږ سره مناسب نه ده. دا وجه دا چې الباني رحمه الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خشوع پویو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خبرو کې خشوع سوه. دې وجه نه زموږ په خبره کې زموږ په دین کې دا مسله راغله چې تاسو کله خبره کوئ ان شاء الله ویا ولې وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه جواب به سبا وکړو څومره چې وحی وروسته راغله ان شاء الله چې الله یو شی ونه غواړي موږ هېڅ شی نشو کولی. دویم دغه شی زموږ په علاقه کې چې ورکه ده موږ ورکه ده خشوع برې مانځه کې دا ډېره مهمه خبره ده. دې وجه نه الوسي رحم لهرماني کې او دغه شنور علماء دا خبره ذکر کړې ده چې په کوم مانځه کې خشوع دی الله عز وجل هغه قبلوي نه او دا خشوع چې دی دا روح د مانځه دی. قرآن کې الله عز وجل فرمایي قد افلح المؤمنون یقینا مؤمنان کامیاب دي الذين هغه خلک چې هغوی په خپلو منځونو کې خشوع کوي. کوم سړی چې خشوع نه کوي هغې کې مونځ نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ مسلمان نشي چې هغه له فرض مونځ راشي او ښکلی اودس وکړي خشوع وکړي رکوع وکړي مګر دا کفاره د هغه ګناهونو نه چې د هغه نه مخکې خو په دې شرط باندې چې د کله کبیره راتګ نه یې کړی ټوله زمانه دا کار دی. او د مانځه خشوع مسله دا ده چې انسان به د ښي طرف چپ طرف له به ګوري نه بغیر د ضرورت نه دغه شان په ویښتو باندې به ګوتې نه وایي او دا اضافه نظر داسې ده که اضافه خبرې سلفو کې عادت ده چې هغو به اضافه نظر بد ګڼلو حتی تر دې پورې چې بعضې سلفو کې داسې خلک هم شته داسې خلک به هم چې هغوی به خلک منع کول د مالدارانو د بنګلو په نیت د اعجاب باندې مه ورځئ چې اوه هلکه دا څومره قیمتي ګاډی دی دا څومره قیمتي بنګله ده دا سره کم شی دی دا سره کم شی دی. علماء دا خبره لیکلې ده په منهاج القاصدین کې چې په سلفو کې بعضې داسې عجیب خلک وه هغې کې یو سړی تېرېدلی چا بنګلې ولید نه ویل چې دا به څومره وخت څومره وخت جوړ کړي دي خپل نفس یې دا خبره وکړه ته پر دې بنګلې غم د ځان سره دی و لیکن دا خپل غم د سره نشته دی چې دا آخرت دپاره څومره کار کړی دی سزا تاله در کوم ای زما نفسه هغه سزا ورته په دې ترتیب باندې وکړه چې یو کال ورباندې روژې ونیولي یو کال مکمل ورباندې روژې. بیا مخکې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په مانځه کې خشوع به څه باندې راځي سړی به هغه آیتونه او احادیث ګوري چې خشوع د مانځه کې. دویم دغه شان اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې انسان به ښي طرف او چپ طرف ګوري نه حتی سفیان ثوري فرمایي چې کوم مانځه کې خشوع نه وي هغه مونځ برباد دی. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي په همدې مانځه به جهنم له ورځي. معاذ بن جبل فرمایي چې ښي طرف او چپ طرف سړی چې وپېژندلی وی دې سړي دا مونځ ونه شو. سعید بن جبیر فرمایي 40 کال مې مونځ کړی ښي طرف او چپ طرف سړی مې پېژندلی نه دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په دې شینه کې لګېږي لیکن غشي ایستل کېږي او هغه په ځان پوهېږي نه مونځ جاري ساتي. یو عالم د چت نور باندې مار را پرېوځي ټول خلک تښتي هغه ماشه برقرار و د اکرمه رضی الله عنه پرې خپل باندې د کینسر تکلیف هغه ته کټ کړ لیکن مونږ ګډ وډ نه کې حتی تر دې پورې اثر کې دا راغلی دی چې کله انسان په دې مانځه کې ودرېږي الله عز وجل وایي ملایکو له چې زما د بنده مابین کې پرده اوچته کې خو چې کله خشوع ختمه شي وی بیرته وغورځوئ. بل اثر کې دا راغلی چې کله په مانځه باندې انسان ودرېږي او په دې وخت کې د خشوع ګډه وډه نو دا خبره ذکر کوي چې دا ادم بچي الله عز وجل فرمایي ژبه بدن دې مال حاضر کړی دی زړه دې زما نه غافل کړی دی باطل ماته زبون څومره مونځ چې وکړي هغه ټول برباد دي. یو بل اثر کې دا راځي دا د رب العالمین خبره ده کله چې انسان سوچونه شروع کړي الله عز وجل ورته چې دا ادم بچي زه غوړم دا غته نشي دا باغې کې د خپل نظر بند کړی دی. نو موږ قوت المقتضی د رب العالمین سره مینا زوف المانع او دست خیر دغه نظام فارغول د مانزه الفاظ صحیح کول د سلف تاریخ قتل آیتونه او حدیث ګره چې باب د خشوع کې قران د شغمګین आवाज باندې وایا دا مونږ خپل اخره مونږ غنا دې سره سره اهل المدا خبره لیکلې د ابن قیم د چې د اخرت د میدان سوچ هغه ذهن لراوله
چې څه کېږي په هغې ځای کې او سترې له نږدې ودرېږه د خپلې ګوتې له حرکت ورکوه. تقریبا په دې کې 19 روایت دي. مولا القاري صاحب دې کتاب لیکلی تزیین العباره. یو روایت باندې سندن کلام دی خو لیکن 19 بالکل درست دي. اذان کې دا سوچ کوه چې ورځ بل قیامت اذان کېږي. استنجا کې دا سوچ کوه الله هغې دنیا کې به پاک کا. د صف درېدلو کې دا سوچ کوه چې رب العالمین ورځ به ستا مخې له ودرېږي رسول صفونه به یې په هغې کې به اتیا صفونه زموږ د امت بے پر اللہ تعالیٰ ثنا ذکر کا اعوذ باللہ وجه ابلیس میں گڑبڑ نہ کی بسم اللہ د الله په نوم باندې تبرک حاصل کا فاتحه پر شو کیفیت وجه استاد الله ما بین کی شریک کړه بے تبرک رب العالمین په نوم باندې حاصل کا قران تدبر سره ویل کړه. ابن قیم دا مسلک دی، د حسن بصری دا مسلک دی، علي بن ابي طالب دا مسلک دی، ابن عباس دا مسلک دی. رکوع سجده کې منهاج القاصدین کې لیکلي دي او ابن قدامه په المغنی کې عجب حال دی. به په تشهود کې رب العالمین عظمت او رسول الله عظمت او دعاګانې وغواړه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اې دې متعدد معناګانې دي خو یو معنا د اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه، یا الله په دنیا کې مال راکړه ستا رضا، وفي الاخره حسنه، په هغې دنیا کې مال راکړه زما رضا. اهل الملک چې کوم سړی وغواړي چې الله عز وجل مال نیکه ښځه راکړي بس دا دعا دی وایي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. علي بن ابي طالب دا ویل الله عز وجل ورته فاطمه الزهرا په نکاح باندې ورکړه. وروسته به استغفار وایه. دې وجه نه سلف په دا خبره کوله چې پر دې بنګلو نه دی له ګورې ما د محمد رسول الله تاریخ کې دا راځي چې ما زاغ البصر وما طغى. الله عز وجل فرمایي اسما خو راغلی دی لیکن دی خو اخوا نه ګوري. جنت راغلی، جهنم راغلی، اسما ملاقات دیدار راغلی دی، ملائکه سره ملاقات شو، صرف خپل مقصد پس راغلی دی. نو چې کله چا وجري له سړی ورغی اهل مدا خبره لیکلې ده دی له بنه ګوري چې دا قالین دی په سو اخستي، دا لړګي په سو ولګاو، دا کنډیشن دی په سو راوړو، دا الماری دی په سو جوړې کړي. نه دغه انسان سپک معلومي. قرآن کې الله فرمایي موږ د خپل سترګې د اله ما هغه سره چې موږ مزي ورکړي په هغه باندې مالداران له دوی نه دا خو ډول د ژوند دی وي دی لنفتنهم فيه دې لپاره چې داخله موږ ازمېښت کې پکې راولو. کمالي سړی دا الله عز وجل فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی صرف خپل مقصد سره کار دی. کوټې له بلاړ شي، بنگلې له بلاړ شي، ګاډي کې بکینی، موبایل به د خلکو وګوره خو په هغې کې به ځان نه بندوي چې کوم شي پسې راغلی هغه شي کې خبره وکړه نور تر وځه. ټیک ده که خلک نه شاوخوا دی خو وکړه دا هغه جدا خبره ده. د دې وجه محمد بن عبد الله العابد فرمایي وی کوم سړي چې بې فایدې نظر پرېښود الله عز وجل به د خشوع توفیق ورکړي. کوم سړي چې تکبر پرېښود رب العالمین به تواضع توفیق ورکړي. د محمد رسول الله تواضع به د قاضي عیاض د شفا نه زده کړه، د ترمذي د شمایل نه زده کړه. چا چې بې ځایه خبرې پرېښودې الله رب العزت به د حکمت توفیق ورکړي. او چا چې زیات طعامونه پرېښود رب العالمین به د عبادت خوند دله ورکړي. د عبادت د خوند دپاره 11 اسباب ځان سره یاد ساتي بلکې 12 مخلوق له شکایت مه کوئ. یو خپل رضا د الله او د رسول په خبره باندې مقدم کوئ. دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا نه مخکې ګڼئ. درې رضیت بالله ربا دا کلمات وایي. څلور د پردۍ زنانه نظر بندوه. دا 5 د حرام خورۍ نه ځان ساته. دا 6 اخلاص په ځان کې پیدا کړه. دا 7 څلور عقیدې وساته، توحید، سنت، قیامت او تقدیر. دا 8 نیکان ملګری انتخاب کا. دا 9 ذکر د رب العالمین وکړه. دا 10 د الله د دشمنانو سره دشمني وکړه. 11 او بې ځایه نظرونه پرېږده، طعامونه ډېر مه خوره. دې وجه لقمان حکیم د خپل بچي له وایي چې ای زما بچیه ته چې موړې دوباره خوراک کړي د هغې نه چې سپي له وګرځي هغه ډېر ښه دی نه چې خپلې وخورئ. چا چې گپ شپ پرېښودو الله عز وجل به د مخ نورانیت ورکړي. چا چې خنداګانې پرېښودې رب العالمین بدله هیبت ور نصیب کړي. عمر بن الخطاب فرمایي چې کوم سړی بې ځایه خاندي الله عز وجل به هغې کې 19 نقصانونه پیدا کوي. یو دا هیبت به ختم شي. او کوم انسان ترک الرغبه چې پرېښوده د خلکو سره مینه نو وفق للمحبات. څه معنی؟ یعنې یو سړی د مخلوق نه تمه ختمه کړه هغو به ورسره مینه کوي. دې وجه نه صحابو دا خبره وکړه چې یا رسول الله څنګه الله موږ سره مینه وکړي او څنګه مخلوق د توحید عقیده ساتي الله به سره مینه کوي. د خلکو په جیبونو کې چې کوم مال دی هلته سترګې موږ د هغو به سره مینه وکړي. او څوک چې تجسس پرېږدي دې وخت کې به دا د خپلو عیبونو اصلاح له متوجه شي. اهل علم دا خبره ذکر کړې ده وی وګوته چې بل نه 4 به تاله راځي. قرطبي رحمه الله لیکلي دی په خپل تفسیر 2 جلد 214 نمبر صفحه کې چې زموږ توبې ولې نه قبلوي 10 وجې ذکر کړي دي. یو موږ قرآن پیژنو اتباع نه کوو، محمد رسول الله پیژنو دویم اطاعت نه کوو، قرآن کریم الله تعالی پیژنو اطاعت نه کوو، دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنو اتباع نه کوو، دریم قرآن پیژنو تعلیمات عمل کې نه راولو، څلورم نعمتونه پیژنو لیکن موږ شکر نه وباسو، پنځم ابلیس پیژنو موږ مخالفت نه ځان نه ساتو، شپږم مرګ پیژنو لیکن استعداد نظام تیار کړی نه دی، اووم د مؤمن جنازه کې برخه اخلو لیکن عبرت مو کې وانه قستو، اتم دغه شان جنت پیژنو لیکن تیارې مو نه کې، جهنم پیژنو ځان ته بچ نه کې، او د خپل عیبونه پیژنو لیکن د خلکو په عیبونه کې مونږ خطو. او ومن ترک التوهم چا چې پرې خو دا وهمونه فی صفات الله عز وجل به دا سړی د نفاق نه بچ کی.
د دې وجنه توحید په الاسماء او صفات اتلس اقسام توحید دي هغه درس نه روان دي یو مسله پکې دا چې توحید په الاسماء او صفات دا معنی قران او سنت کې چې الله عز وجل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره نمونه د رب العالمین اغله ثابت کړي منګه منو بغیر د تجسیم نه منګه منو بغیر د تشبیه نه منګه منو بغیر د تفویض نه منګه منو بغیر د تعطیل نه دا به تاسو منئ دا څومره عجیبه خبره ده دې وجنه چې انسان دا اخو دی خو نظر ونی کې الله عز وجل په دې مانځ کې خشوع پیدا کی او د شي انسان له الله رب عزت تواضع نصیب کی خشوع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې څنګه چې کله به خلق سره مخامخ کېدو دا به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خدمت لا دغه ملاقات له بچراتو به وجه طریق حدیث کې راځي غره صدقه دار چې مسلمان نور تندې براخه الله عز وجل د لقمان خبره ذکر کړې ده ماړه دا خپل مخ دې خلقونه ولا تمشي مگر زبر ازمای کې په تکبر سره ان الله یقینا الله من نه کې د ار متکبر او هغه ډزون سره چې خپل صفاتونه شماري درمیانه مزل کوا او کته که بعضی اواز زکه بد په اوازونه کې اواز خر دی دې ویل کېږي آداب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پوری يمشي مع الارملا د کندو خلکو د زنانو د خدمت لپاره بدلو حتی تر دې وینځي ولاس لاس نه ونیولو او بیا ورته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا فلان کم یو کوڅه چې ته غواړې اما غزل اعظم ستا خبره به زواورو هغه به د خلکو قدر کو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره لاس ملا کو تر څو چې هغه لاس استلانو د بنیشتو تر څو پورې چې هغه ملګری مخ اړولنو رسول الله صلی الله علیه وسلم بناړو دې وجنه د پیغمبر په سیرت کې وتاس دا معلومه کوي چې اچ چرته ما دا غبلا کا دا ګردان مردان نو قرآن کې الله عز وجل دا جواب دی سوالم کوي د خلکو لسا ګردان نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم عام خلق سره تعلق د پریچ دا شي نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانو چې د اول سلام اشو په خلکو پنځه ځایونو کې سلام ناروا دی اول په يهودي دویم په بدعتي دریم په پردیس زنانه چې فتنه پیدا کیږي چې فتنه نه به جایز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څلورم چې بولو براز سره ناشتي او پنځم مرتکب د ګناه کبیره صاحب د شامی چې لیکلي چې شل مقاماتو کې سلام ناروا دي خو دا ضعیف دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سلام باندې شروع وکړو دا بری د تکبر نه څومره عجیب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او سلف او به کوشش په خشوع باندې کو په تواضع به کو صح اهتمام باندې حتی تر دې پر عمر بن خطاب فرمایي هغه ورځ خپل بچی له ویل چې کله مړ کېدو وزمر اثر په دې ځمکه باندې کېده په خپل رونه مګدا او به بچی ویلي وکړه عمر چرته بخنه ونه کړی چې دا سړی تباشو ابن کثیر په بدایي کې ذکر کړی د امام بخاری رحمه الله په منبر باندې ورسې ویل شي عمر ته خو هغه انسانو چې دا بغړي بزید سره ولي او دغه شان خطاب بتوالي واست امیر المؤمنین شو په دې وخت کې راکته شو چې ورته شری کړی وی ویلې دې وجه نظر راکته شو چې دا خپل نفس لږ زره خوار کم دا کار مې دې وجه نه وکي ته دا رقم سره دې وجه نه د عبد الله ابن حنظله نقل دی عبد الله ابن سلام په بازار کې روانو باغ باندې وګړي په دې وګي کې و چا ورته ته خو دې ضرورت نه لري دا کار دی ولې کړی دی وجه نه چې دا کبر د ځان لړې کم مر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دې هغه ویلي جنت ته داخل نشي هغه انسان چې دغه بغړې کې د ذریعہ په اندازه باندې تکبر څومره عجیب خشوع دې ویل کېږي چې سړی د خپل زړه راوالي د رب العالمین مخې له ودري منقاد کی عاجز کی راجم کی ابن قیم لیکلي دوه مقامات کې سړی د الله مخې له ودريږي یو په منځ کې بل میدان د حشر او به دوه قسمه خشوع ده یو خشوع د نفاق بل خشوع د ایمان ده خشوع د نفاق دا معنی چې ظاهري د بدن ډیر عاجز وي خو لیکن زړه کې فاجری او خشوع د ایمان دې ته ویل کېږي چې د خپل ذات رب العالمین په وړاندې راجم کا او ظاهرا د شکان الغرض زمون په جامعه کې درې قسمه علوم ورګدي علم الخشوع دویم علم الله او دغه اوس علم تدبر القرآن نو څلور اول قسم علم منګ ویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خشوع په ملاقات کې سوا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه خشوع په مانځ کې سوا د جناب نبی کریم علیه السلام خشوع پر خبرو کې سوا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خشوع په جامه کې سوا په تواضع کې د جناب نبی کریم علیه السلام خشوع په سورلۍ کې سوا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خشوع په مزل کې سوا رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري متوسل نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد